موږ ډېره مننه او ډېر قدردانۍ کوو د هغو کسانو چې د امریکایانو د بلنې سره سره یې د هغوی بلنه نه ده منلې او د دې وطن او د دې هیواد مینې ورباندې غلبه کړې ده او پاته سوي دي نن د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د دې نظام تر سیوري لاندې د هیواد په خدمت اخته دي. هغه کسان چې تللي دي هغه دې هم راسي او خپل خدمت ته دې دوام ورکړي. هېڅ ستونزه به ورته نه وي، هېڅ مشکل به ورته نه وي. تر تېر ګوډاګي رژیم به یې موږ ډېر احترام وکړو، تر تېرو وختونو به موږ د دوی ډېره قدرداني وکړو. دا سرمایه ده د دې هیواد. موږ نه غواړو چې دا په بهر کې پاته سي او یا په پردیو هیوادو کې بې قدره سي. یقینا تاسې هغه څوک یاست چې د الله جل جلاله د دین دپاره د راتلونکي اسلامي نظام د قایمېدو دپاره د الله جل جلاله د دین د ساتنې دپاره به تاسې ځوانان یاست. د دغه دین دفاع به بیا تاسې کوئ، دغه دین ته به بیا تاسې قرباني ورکوئ، دغه اسلامي نظام به تاسې حاکموئ، په دې اسلامي نظام به تاسې سرونه ورکوئ او دا قرباني تاسې ته ګوري او دا ستاسې مسؤلیت ده. تر هر څه د مخه تاسې د دې اسلامي امارت د دفاعي ځواک په حیث باندې باید خپل مورال وساتئ. په نړۍ کې یوازینی ځواک ستاسې ځواک دی چې د ناټو د نن سبا د کفري نړۍ تر ټولو نظامي لوی ځواک دی. د دې د ماتولو مورال یوازې تاسې لرئ. دغه ناټو دغه ستر کفري نړیوال دفاعي نظامي ځواک د نړۍ ټول مسلمانان تسخیر کړي دي، اسلامی هیوادونه مسخر کړي دي. در صورتی که ارکان وحدت ملی و وطنی خودمان را این ارکان را اگر درست کنیم به حول و قوه الهی موفق خواهیم شد که وطنی آباد و ملتی واحد و امتی واحده را انشاءالله شکل بدیم و می توانیم با تکیه بر امکانات داخلی خود بدون نگاه به خارج و بدون نگاه به اجانب هم انشاءالله در جهت تعلیم رشد کنیم، هم در جهت نظم رشد کنیم. ما ملت قدرتمندی هستیم، ما ملت با عزم و اراده هستیم. وقتی ملت افغانستان در کارنامه خود چندین قدرت متجاوز بیرون کرده، ما و شما چطور نمیتونیم در جهت ایجاد نظم خود، در جهت رشد جوانان خود، در جهت رشد پلیس خود، در جهت رشد مجاهدین دلیر خود
نظم را ایجاد کنیم، تعلیم ایجاد کنیم، اینا را آپدیت کنیم، بروز کنیم، قطعا ما موفق خواهیم شد. طلاب سید عبدالوهاب جنبش عمومی حرف 16 برای اخذ تقدیرنامه خویش حاضر هستم. جون برای افغانستان خدمت منمایم. برادر محترم مجاهد سرات مصطفی برای اخذ نمودن تقدیرنامه خویش حاضر هستم. جون افغانستان لپاره خدمت کوم. سید طلاب احمد روی جهاد اخذ تقدیرنامه خویش حاضر هستم. جون برای افغانستان خدمت منمایم.